अजीजानो पति अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की यो अजीम पैगंबर हजरत नूह अलैहिस्सलाम तेर शवे दागा उमर यो ज़र 50 काला और 900 काला अगर खपल कली और खपल इलाके ता पैगंबरी जबा बांधे तबलीग करे 900 काल हाशा वकल्ला दुमरा बदबख्त कौम कि 900 काल की कुल बिल सलवेख कसा मुसलमानान शिव नूर टोल काफिर हत्ता कि खपल जोए वो आम काफिर द पैगंबर जोए अल्लाह तो मंजूर अदा हिदायत न की वर अजीजानो 900 काल बस कि नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम बिल्कुल ज़ड़ खुले तरा गए न अल्लाह पाक ते इल्तिजा उकड़ा और दे कौम ते खैरा उकड़ा क़ाल नूह रब्बि ला तज़र अलल अर्ज़ मिनल काफिरीन दय्यारा ए परवरदिगारा दज़म के पसर यो खावंद कोर प्रेम दे बगाया दासी तूफान और अजाब पिरावली चे द कोर लूटा मखकारा निश द पैगंबर खैरवा अल्लाह वर्तो फरमाइल छे तो किश्ताई जोड़ा का नूह अलैहिस्सलाम लरगीरा पैदा कराओ किश्ताई जोड़ो ले शोरो कौम बवर तरागे जिता सके नूह अलैहिस्सलाम बवर तो हुई छे दा किश्ताई जोड़ो मा यो अजीम तूफान रा रवान दे तासो टोल बगर के गई और जुबदी किश्ता किया दे कौम बे वो खंदल बताओ तूफान बराजियो मुंग बगर की गो दे बकिश्ता की दे खबर होता है गो वो बे खंदल नूह अलैहिस्सलाम वेले ची या अल्लाह दा बदबख्त कौम खो उल्टा मा पर खान दी अल्लाह वर्तो फरमाइल ची दुई दो आया कि फलियदहकू कलीलम वलयबकू कसीरा लोगों दे वो खान दई क्या बडेर जा रहे उसम लग वक्त है वो खान दई ब्या बदासी जा रही कि टोल उमर बम जड़ा सोकरा टिंगो लेने बुजुर्ग वही का कोई गाफिला पास का सौदा करे नंदीवार दे गाफिला पास का सौदा करे नंदीवार दे मां को सौदा उकड़ा दे बिल्तून पर दुकान गाफिला पासा का सौदा उकड़े नंदवार दे मां को सौदा उकड़ा दे बिल्तुन पे दुकान खबर नाम चिद बिल्तुन दट गए कार दे
که سودا کې دغه دی وخت نو ورته وی فلیضحکوا قلیلا ولیبکوا کثیرا لغوندې وخاندئ بیا به ډېر ژاړئ داسې به ژاړئ چې څوک به م ژړا رکاولی نه شي دوی به په یو بل ټېلې ووالئ راځه مړه د ملیانو خبرې اوس خو هم په پاکستان کې د صوبه سرحد د خلقو یقین راغلی که نه چې که الله د نوح علیه السلام د طوفان ذکر په قرآن کې کړی دی نو اوس خو په پاکستان کې طوفان په سترګو وینه یې لګیا یې که نه نو کوم الله چې په هزاره او په پنجاب کې طوفان راوستی شي هغه الله په پېښور کې نشي راوستی اوس خو په سترګو ګورئ که نه د نوح علیه السلام خبرې خو د ملیانو خبرې وې قصې وې اوس خو په سترګو وکته $100 بلین نقصان تر پرونه پورې وشو $100 بلین حساب وکئ بلین پیژنئ د میوزک سنټر د دکان نه کیسټ خو به پیژنئ که نه د آرامتوب چې د جمعې په شپه یې کورونو ته وړئ زه خو هره ورځ د سوټمارې زامن د جمعې په شپه ګورم دا خو پیژنئ 1,000,000 لس لکۍ وایا 1,000,000 لس لکۍ او 1 بلین ازی گوگوشتوان یا اماما خبر 10,000 او 600 کړي بیا د غرونو تودې چې پیرا پریوتی دي نو ثابت کله لاندې خخ کړي دی د خخېدو ضرورت هم نشته بیا یو بل کمینه پنته وګوره نور وزیران زی نو په هلیکاپټر کې زی په هلیکاپټر کې زی او بیا کیمرامینان او ټي وي سټیشن والا ځان سره بوتلی یو طرف ته 100 بلین نقصان پاکستان ته وشو او بل طرف ته د ټي وي او د کیمرامینانو چې څومره اخراجات وي یا یو غنټه چې هلیکاپټرو چلیږي د 40,000 روپو تیل خوري نو پاس نه پیداسي ګرځي چې پورا تباہ شوي کلا بچي تما کوایا چې ستا کور وران شي او زه درشم نو زما په اومه پیړۍ د نالتي چې زه کیمرې والا ځان سره بوزم چې راځه زه دا وران کړی زه ګورم زما فوټو باسه چې خلک یې وګوري چې خانم راغلی او کتو نو ما وی چې دا خدای ولې داسې وکړه هر وخت په خطره کې اوسئ ستا د توربیلې د بند هم دیوالونه خوځي لګیا که توربیلې جړک وخوړو بیا
بیا به نه پیښور وي او نه به مردان وي او نه به چارسده وي او نه به خلیل وي او نه به مومند وي او نه به څه وي یو ګړک او خدای له څه ګران دي عزیزانو ما سره ټلویزیون نشته خو د شپې 9 بجو خبرنامه کې چاته ځای که خپلم ټولو کرستا څوک چې دا ګاډو والا دي دې کافر بچو کرم دا ګاډو کې سبزیانې چې خرڅوي دې کرم شته نو عزیزانو کم خدای چې هغه څه کولی شي هغه خدای دام کولی شي نو د پاکستان قوم ته به اوس یقین راغلی چې د نوح علیه السلام په کشته پورې ټوکې کولې او ډرامې کولې او کشته تیاره شوه او نوح علیه السلام سره د مرګرو په کشته کې سور شو نو باران شروع ځمکې به د لاندې نه اوبه راخوټ کولې او اسمان به د پاس نه راروړی علما لیکي چې د اسمان نه یو ساس کې به د کوهي تور غر عمره را پرېوتی یو ساس کې د کوهي تور غر عمره را پرېوتی نو ځمکې ته حکم هغې لاندې نه راخوټ کولې او اسمان د پاس نه راوروړی عزیزانو 6 میاشتې دا سیلاب دا د نوح علیه السلام قوم ټول د پړسېدلو چنډخانو په شان د اوبو د سر د پاسه مړه ګرځېدل نوح علیه السلام ورته وویل چې ما درته نه ویلي چې فلیضحکوا قلیلا ولیبکوا کثیرا لغوندې وخاندئ دا به ډېر ژاړئ پلار د زوی نه نو خبر زوی د پلار نه نو خبره مور د لور نه نو خبره او لور د مور نه نو هر څه ملیامیټ شو هغه کشته اوسم په یو غره پراته ده د نوح علیه السلام زوی چې غرقېده نو پلار ورته ووایي چې ارکب معنا بچیا دې کشته ته راسور شه لا عاصم اليوم نن خلاصې نشته هغه ورته ویل زه به غره ته پاسخېږم په غره کې به پناه ونیسم نوح علیه السلام ورته لا عاصم اليوم نن چېرته د خدای د قهر نه بچ کېدل نشته د غره ته منډه کړه او په یو سرنګ کې ننوتو ځان پسې هغه د سرنګ خوله بند کړه چې دلته به اوبه د کوم ځای نه راننوځي علما لیکي چې خپلې متیازې ته دومره وبهېدې چې دی پکې ډوب شو الله دریاب ورته د تشو متیازو په لار جوړ خدای کولی شي نو عزیزانو عرض مې داو چې اوس خو د پاکستان د الله د قهر په لپیټ کې په سترګو ګورئ لګیا دی دا ولې داسې وو دا ولې دا ځکه وو ایران د خدای د قهر په لپیټ کې ولې راغلی و ځکه چې د شاهنشاه ایران په وخت کې ایران د هرې ګناه ډیپو د هرې ګناه نو چې انقلاب پرې راغی بیا د شاهنشاه ایران د ښخېدو ځمکه هم نه وه امیر عباس هویدا 14 کاله د ایران وزیر اعظم پاتې شوی و چې توپې ته وتړلو ویلې ګناه مې څه ده ویل ته 14 کاله د ایران وزیر اعظم وې او 14 کاله ایران د زنا او د شرابو ډیپو تا پکې کړک نه دی کړی ستا دا ګناه وه توپې ته وتړلو غم دې ورکو چې په هوا کې مرغانو غوښې وخوري په ایران قهر ولې نازل شو ځکه چې د زنا او د شرابو ډیپو عزیزانو د کابل ښار دی اوس د الله د قهر په لپیټ کې ولې راغی
د کابل د ښار پوښتنه د کابل خلکو نه تپوس وکړئ. دا اورېدو درته نه وایم، د لیدو درته. 40 ګنټې په کور کې وي سیار او دبلې او باجې غږي. په داسې حال کې هم خدای هېر دی. په داسې اوس دا کلي خدای ولې راونیوه؟ دوی خو ګناه نه وه کړې. کلي خدای ځکه راونیوه چې دا شرمېدلي چې دې وخت کې په منصب د حکومت ناست دي او په اسلام پورې ټوکې او لوبې کوي. شیخ رشید لم دې پنجاب ووټ ورکړی چې د ځمکې په سر ټول ډمان په یو تله کې واچي او یو شیخ رشید وزیر په بله تله کې واچي، نو دا کمینه به پې دروند شي. هغه څه بیانونه ورکوي او وایي چې په دنیا کې به داسې ډم پرې نه دم چې پاکستان ته یې رانولم او پاکستانی قوم ته نه محظوظ نه. تاسو خیال زما عرض دا چې دې د کلو خلکو دا بې دینه دې منصب ته رسولي دي، نو الله اول کلي راوځي. اوس منصبیانو سره خو به کوي، خو پرېږدي نه. ای سره خو به داسې لوبې کوي چې تاسو به تماشا وکئ او خو د خدای نه چېرته تښتېدی نه شي. خو چې د چا په انتخاب باندې دا خلق دې ځای ته رسېدلي دي، اول خدای هغه راولي چې دا انتخاب تاسو کړی چې دا په اسلام پورې ټوکې کوي او په اسلام پورې مسخرې کوي. نن د ښځو سال دی ستا په پاکستان. واورې یو پښتانه نه یې، خدای دې کور د هغه خوله کې دې دانې وخېږي چې دا پښتون نوم اخلي. پښتون چېرته؟ پښتانه غټ پښتون به راشي صاحبه، کټای به ورسره وي، داسې ټېلې به په اوږو وهي. دا هم پښتون دی. واو باز نه راځئ د خپلو کرتوتونو نه، خو لږ دا ټک ناخوا واوړئ او تماشې وکئ د دې قوم. تاسو هم انتخاب د بېدینو کړی دی او د هغه چا هم کړی چې په اسلام پورې ټوکې او مسخرې کوي. تاسو به د ځان تماشې مه کوئ. که ونه شو دا د پیغمبر په منبر ناسته یاده لرئ، تاسو سره به همداسې ورشئ. هزاره ډویژن وګورئ، هزاره ډویژن نن